أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 14 په دې آیت کریمه او راتلونکو څو آیاتو نورو کې رب عز وجل د حضرت آدم علیه السلام د جنت د خارجېدو خبره بیانوي. الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام جنت ته داخل د او د میرمنې ته په جنت کې خوږ ژوند ورکړي او بیا الله جل جلاله دواړه د جنت څخه راویستل. اصلا د الله عز وجل اراده داسې وه، د رب عز وجل حکمت داسې و چې آدم علیه السلام ته په دنیا کې د ابد دپاره جنت نه ورکاوه، بلکې صرف د دې دپاره جنت ته واستوئ چې آدم علیه السلام ته وشي او آدم علیه السلام په خپلو سترګو وویني چې د جنت څومره بهترین نعمتونه دي. او بیا رب عز وجل آدم علیه السلام ته حکم وکړي چې ای آدمه دغه د جنت ستر نعمتونه خو دې ولیدل، ځه ورسه اوس نو په دنیا کې ژوند کوه، ته او ستا اولادونه ټول تر قیامته پورې هر چا که صالح عمل کاوه دا جنت به یې ځای تا یې خپله خوند څکلی دی. ستا په اولادو کې چې څوک غوښتنه کوي چې د جنت څنګه نعمتونه دي، هغو ته به دا ویل کېږي چې ستاسو پلار یې خوند لیدلی او څکلی، په خپلو سترګو یې لیدلی. اصلا د دنیا ژوند خو د امتحان دپاره دی، د دنیا ژوند د جنت دپاره نه و. د جنت ژوند چې دائمي دی هغه د قیامت د ورځې تر حساب و کتاب وروسته و. د دې حکمت په بنیادو باندې الله جل جلاله هم ظاهري اعزاز درته ورکوي، هم جنت ور باندې ولیدی او هم بیرته د جنت څخه راکښته کوي او هم دا حکمت درته وښودی چې تاسې په دنیا کې اوسئ، ښه عمل کوئ، همداسې نعمتونه به وینئ. اما دغه د آدم علیه السلام راکښته کېدل دا هم الله جل جلاله پر یو ترتیب باندې ترسره کړل، ځکه چې جنت ته یې څو ورځې استولی وای بیرته را ایستلی وای، دستي به ده دا ویله چې یا الله ما نو څه ګناه کړې وه چې دا د جنت خوږ ژوند دې راکړي، بیرته دې ولې ربه راسه واخیستی. الله عز وجل یو ترتیب جوړ په هغه ترتیب کې هم ډېر حکمتونه وه، ځکه تر قیامته پورې چې څه انسانان پیدا کېږي ټولو ته یې د شیطان دښمني وښول چې شیطان ستاسې دښمن دی، یا دا یې وښول چې شیطان دا ډېر چلبازه، ډېر فریبکاره او ډېر عجیبه چل لرونکی مخلوق دی. خبردار ای انسانانو، ستاسو پلار لومړی پلار مو آدم علیه السلام چې پیغمبر هم و، د الله سپېڅلی انسان هم و، هغه یې لا دوکه کوي. تاسې د دوکهبازۍ سره خبر اوسئ. چې داسې ترتیب یې جوړ کړي چې دنیا ته آدم علیه السلام راغلی. آدم علیه السلام دا نه ویل چې زه ولې راکښته سوم د جنت څخه، خپله یې داسې یو عمل کړی و چې ده به دا ویل چې د جنت څخه راوتل خو خیر دی چې اوس الله را سره راضي سي. په هر صورت په دې آیاتو کې چې د جنت ته راوتلو مسله ده، په دې کې څو خبرې مهمې دي. اوله خبره دا چې شیطان څنګه آدم علیه السلام دوکه کوي، یو آدم علیه السلام د جنت څخه څنګه راووتی، دوه دریم آدم علیه السلام په مځکه کې بیا څنګه ووسېدی، الله عز وجل څنګه ورته عفو وکړل. او بله خبره دا چې آدم علیه السلام دومره ستر انسان و، شیطان ولې دوکه کوي؟ آیا پیغمبر ته هم د الله مخالفت پکار دی؟ آیا پیغمبر هم د الله مخالفت کوي؟ دغه مسائل څېړو.
بحث ور باندې کوو. اوله خبره، شیطان د الله عزوجل رټلی و. یو څوک چې الله ورټي، یو څوک چې ملعون وي، هغه بیا د الله دربار ته نشي تللی. شیطان دا د خپل منصب څخه شړل سوی و. اما جنت ته چې ورغلی دی او آدم علیه السلام ته چې دوکه ورکړې ده، په دې کې علماو څو خبرې کړي دي. یوه خبره دا کړې ده چې شیطان رټل سوی و، شیطان ملعون و، شیطان قطعا جنت ته داخل نه دی ورغلی، بلکې چل او فریب یې داسې وکړي چې د جنت د باندې څخه ورته ودرېدی او په اشارو به یې خبرې ورته کولې. کله کله یو څوک په اشارو بل څوک وکړي او خبرې ورسره کوي، اخر کې دې ته اړ کړي چې هغه یو عمل ترسره کړي. بلکې دا ګونګیان که تاسو لیدلي، ټول ګونګیان په اشارو خبرې سره کوي، دومره خبرې دومره مجلس سره کوي لکه یو سم انسان چې مجلس سره کوي. پراخ قصه ورته بیان، د خپل دا اشارې لري. نو وایي شیطان هلته جنت ته داخل نه دی ورغلی، د جنت د باندې څخه لیرې پر یو کلکین باندې و آدم علیه السلام ته اشارې کولې، اخر دغه و چې دوکه یې. بل قول دا دی چې نه، شیطان داسې یو اثر لري چې خبرې نه کوي، هغه دی نه ویني، دی هغه نه ویني. هلته یو شیطاني تاثیر دی دا ورې لکه. شیطاني تاثیر نو لکه څنګه؟ په سترګو نه لیدل کېږي، عملا اثر شیندي. لکه دا ریموټ که تاسو لیدلی، ریموټ چې د چا په لاس کې لین اخوا ته نه یې ځینې تللی، مګر اخوا ته یو بل شی په دورې ایسته کوي، په سترګو نه لیدل کېږي. دا شیطان هم دغسې یوه قوا شیطاني لري چې کله چاته متوجه سي، بدون دی چې دی ورته وصل سي، بدون دی چې یو څوک ورواستي، بدون دی چې غږ به واوري، دغه د ریموټي شیطاني وسیله لري، په دغه باندې هغه کس ته دوکه ورکولی سي. دریم قول دا دی چې نه، هغه مهال لا شیطان ته اجازه و، رټل سوی و، مګر اسمانو ته ختلی سوی، جنت ته تللی سوی، بندیز نه ور باندې لګېدلی. کله چې د دغه ویرانه پیښه کړل، نو نور پر د بندیز ولګېدی، نه اسمان ته نور تللی سي، نه جنت ته نور تللی سي. بد خلک هېڅوک نسي تللی. په هر صورت دا چې د خبرې د آدم علیه السلام سره کړي دي یا د ننه ورغلی دي، نو آدم علیه السلام ته اوله دا خبره وکړل چې الله جل جلاله خو ته ونازولې او ته په دغه ارزېدلې چې الله ونازولې. که په تا کې اعزاز نه وای، که په تا کې عزت نه وای، الله عز وجل به دا دونه ملایکو ته حکم نه کولی چې تا ته سجده وي. نو چې ملایکو سجده درته وکړل، ته معزز انسان یې، مکرم انسان یې. او بیا دا دی الله عز وجل جنت درکړي. په دې جنت کې الله جل جلاله کومه پابندي پر تا لګولې ده. و شیطان ته دا علم و چې په دنیا کې 100% ازادي انسان ته نشته. په دنیا کې به حتما یو پابندي د دا علم و چې دنیا د امتحان ځای دی. هر څوک که اوسېږي، که پیغمبر وي، که ولی یي، که باچا یي، که ګدا یي، یو قید به په دنیا کې خامخا یي. وایي دا علم دته و. نو ځکه یې پوښتنه ځینې وکړل چې الله کومه پابندي در باندې لګولې ده. آدم علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې پر ما خو هېڅ پابندي نه ده لګولې. دا د جنت پرېمانه میوې دا ټولې راته ازادي کړي دي. صرف یوه درخته یې راته ښوولې ده چې دغه درختې ته مه نږدې کېږه، ولا تقربا هذه الشجره. وایي کله چې دا خبره واورېدل، نو شیطان په لوړ اواز وژړل او بیا یې آدم علیه السلام ته وویل چې ما ته یو فکر پیدا شو. هغه فکر دا چې دنیا دارالامتحان ده، په دنیا کې د سړي دپاره دایمي نعمتونه نشته. نو لکه الله عز وجل چې اراده لري چې تا د جنت ته وباسي، که یې چیرې اراده نه درلودی، نو د دې درختې سیته نه منع کولی. او که ته غواړې چې دایمي واوسېږې، بیا دا د درختې څه خوراک وکړه. آدم علیه السلام د ده خبره نه منله، قسم یې ورته یاد وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. دواړو ته یې اشد قسم یاد کړي چې زه تاسو ته نصیحت کوم. آدم علیه السلام پاک انسان و، هغه دا خبره وکړل چې قسم خو ډېره غټه خبره ده، دا به ممکن نه وي چې څوک دې پر ناحقه قسم اخلي. زړه ته یې ولوېدل. آیا یو انسان هم دومره بدبخته سي چې د الله د نامه توهین دې په درواغو وکړي، قسم دې په درواغو واخلي؟ دا هم ممکنه ده. د آدم علیه السلام د لویه سره زړه ته نه لوېدله چې یو څوک چې قسم اخلي او په ناحقه دې اخلي. نو بیا یې وایي دا درختې څه خوراک وکړي. او بله خبره لا دا چې آدم علیه السلام چې د قسم ورته یاد کړی و، بیا به هم خوراک نه کولی. تفسیر لیکلی دی، وایي په دا رقم یې دوکه کړي. آدم علیه السلام ته ویل چې ته ګوره کومه درخته تا ته یاده کړل، ډول دغه درخت.
نو ته په دې پوه یې یوازې دغه درخته درته ښیي د هغه رقم که نور درختې په جنت کې ولاړې هغه نه درته ښیي ته نه یې په پوه ورڅه خوراک ځینې وکړه د مثال په ډول باندې په یو باغ کې 50 درختې د انځرو ولاړې یو څوک ورته وایي چې پام د دغه درختې څه خوراک مه کوه نو د دې دوه مطلبه کېدای شي یوه مطلب دا دی چې د دغه بوټي څه خوراک مه کوه دغه یوه درخته چې ده دغه د انځر درخته چې او دغه د دې څه خوراک مه کوه نورې د انځر درخته چې په دې جنت کې شته هغه خوره او دوهم مطلب یې دا کېدلی شي چې دا درخته مه خوره معنا مطلق انځر ستاسو باندې که د هغه درخت وي که د باغ په یوه سر کې ولاړ وي که په بل سر کې ولاړ وي پر دغه ځای شیطان آدم علیه السلام دوکه کې ورته ویل ای آدمه ته ځان پوه کړه الله عز وجل تا ته حکم کړی دی چې ولا تقربا هذه الشجره و دغه درختې ته مه نږدې کېږه دا دغه یوه درخته درښیي د دې د جنس څخه که د باغ په نورو کنجانو کې درختې ولاړې هغه وخوره ته نه یې په پوه دا معنا نه چې ته دا درخته مه خوره په دغه ډول باندې چې نو هره درخته وه هغه ته نه خورې دا چې درخته نو کومه درخته وه بله ورځ په درس کې وویل چې الله نه ده ښوولې نو خلکو ته هم د دې ضرورت نشته چې تحقیق یې وکړي چې دا نو چیش درخته که یې په ښوولو کې فایده وای الله به یاده کړی وای چې دا فلانی درخت د غنمو خبره ډیره مشهوره ده دا د غنمو درخته و خو دا ضعیف قول دی مفسرینو علماو تحقیق کړي دا ضعیف قول مشهوره سوی ډیره خو په هر صورت چې الله نه ده ښوولې نو تی مه یادوه بس یوه درخته وه الله یې نوم نه یادوي نو په دې کې حکمت دی چې یادول یې ښه نه دي نو ته بیا ولې پسې ګرځې مه پسې ګرځه بس وایي درخته وه آدم علیه السلام ورغلی دغه بلې درختې څخه الله چې اشاره ورته کړې وه هغه درختې څخه نه د یو بلې درختې څخه خوراک وکړي او حال دا چې هغه ټولې درختې منع وي د هغه جنس څه چې وي مثلا د انځر درخته د انځر درخته چې د باغ په هر سر کې خوراک څنګه منع به نه کوي بل قول دا علماو را نقل کړی دي چې وایي داسې دوکه یې ورکړه چې ای ادمه ته ځان پوه کړه یو ماشوم چې دنیا ته راسي نو اول وارې دې ماشوم ته نرم نرم خواړه خلک ورکړي یا یو ناروغ وي هغه چې کله د ناروغۍ راپورته سي نرم نرم خواړه ورکړي دا ماشوم چې کرار لوی سي بیا هر قسم خواړه ورکړي ماشوم ته په ماشومتوب باندې شیدې ورکړي د اول ورځو ماشوم چې خلک کلکه ډوډۍ نه ورکړي پیدا یې ناجوړه کړي څه وخت چې تېر سي بیا دا ډوډۍ ښه شرکې ورې کړي او بیا هم کلکې غوښې او پټاټې او دا شیان نه ورکړي کله چې ښه راغټ سي بیا نو هر شی ورکړي نو آدم علیه السلام ته هم داسې وویل چې ته جنت ته را داخلېدلې ته خو نوې دنیا ته راغلی وې دغه یوې درختې ستا صحت ته تاوان کاوه اوس خو تا دلته ښه ډېرې شپې تېرې کړلې اوس هېڅ شی بد نه در باندې لګېږي هر شی چې خورې ستا صحت ته فایده ده دا منع خو هغه وخت څه یو په دا رقم یې وکړه په هر صورت د مکر ژړا یې ورته وکړه قسم یې ورته یاد کړي چلونه و دوکې یې ورکړلې آدم علیه السلام د هغې درختې څه خوراک وکړي چې کله یې دا درختې څه خوراک وکړي یو دم د ده او د هوا رضی الله عنها د دواړو څخه د جنت جامې توی سوې عورتونه یې لڅ شوه الله عز وجل بل ځای یادونه کړې ده چې فطفقا دوی دواړو دا د جنت د درختو بلګونه را اخیستل پر د خپلو ځانو باندې ایښول د خپل عورت یې ورباندې پټاوی دا کار یې ځکه کاوه چې دلته خو بل څوک نه و یو آدم علیه السلام و یو هوا رضی الله عنها و دوی دواړه خاوند او میرمن و نو بل څوک خو نه و چې دوی عورتونه ځینې پټول وای دا عورتونه چې دوی پټول د حیا په وجه پټول انسان باید حیا ولري د حیا ماده د په ټول انسانیت کې فطرتي ده او د هر انسان څخه چې د حیا ماده ولاړه سي په هغه کې حیواني ماده پیدا سي په دغه ځای کې علما فرمایي وایي د شیطان تر ټولو غټه دښمني دغه ده چې اول په انسان داسې یو عمل کوي چې د انسان حیا واخلي د انسان دپاره د عزت تر ټولو ستر شی پرده ده او شیطان کوشش کوي چې اولین ډاکه یې پر دغه عزت باندې واچي تاسو وګورئ په هره زمانه کې چې خلک ګمراهان کېږي که د اسلام په تاریخ کې اوس دي که 100 کاله مخکې که 1500 کاله مخکې که 1000 کاله مخکې که تر اسلام مخکې په هره زمانه کې چې خلک ګمراهان کوي شیطان یې په دوو شیانو اخته کوي یو یې په شرک اخته کوي یو یې د بدن په لڅولو اخته کوي بس اول وارې کمیس ورباندې وکاږ دونه پراخ کمیس نو ته څه کوې یو یې خنکاک سم دی اول وارې خو دا ښه پراخ کالي چې دا ورباندې راټنګوي رالنډوي د انسانانو تاریخي کالي اوږده کالي دي چې ګردۍ لمن والا یې ورچاکونه نه لري سوونه کاله پخوا زرګونه کاله پخوا دا د انسانانو کالي
عربو ته دغه یو دود ورپاته دی دغه کمیس یې تر اوسه نه دی بدل کړی هغه ګردۍ لمن والا زموږ نیکونو هم دغه کالي درلودل موږ قرار دا کالي را لنډ کړل بیا مو برچاکونه ورکړل پخوا دا زموږ او ستاسو نیکونو هم داسې کالي اغوستل دا برچاکونه یې نه درلود موږ لا ښه سو نورو هېوادو والا بیخي کمیسونه وغورځول پایجامې یې راتنګې کړې را لنډې کړې دریشي یې ځینې جوړه کړه په هغو کې نو بیا ښه شیطان ورته وایي وایي دا دریشي نو څه کې جنګنونه یې په لڅ کړل بس یو زیر پیراني یا دا یخنکاک یې اغوستی دا وژې لڅي او ځنګنونه تر دې ځایه لڅي او لا روانې په بازار ولې وایي دا پیشن دی که سړی د عقله څخه کار واخلي د فکر څخه کار واخلي د شیطان دښمني دا ده چې د انسان بدن لڅ یوازې عورت یې غلیظه یې پټ دی نور ټول لڅ عورت خو دا ځنګانه لوړ عورت یې عورت یې لڅ شیطان دومره ورباندې کامیابه شوی دی چې دا بد شی درته په نظر کې ښه ورکړي اوس دلته دا زموږ خلک چې ورته ووایه چې ونیسه کمیس وکاږه او سرتور سر پایجامه هم وکاږه پر دې سړک روان شه دا په مرګ نه قبلوي ولې نه قبلوي په دې کې هغه د حیا ماده شته هغه د مسلمانۍ ماده پکښې شته او هغه کافر و انګریزی و امریکایي و هغه یې کوي ځکه په هغه باندې شیطان دومره کار کړی دی د ده د طبیعت څخه د انسانیت ماده غورځولې د حیوانیت ماده یې پکښې ایښې ده حیوانان یو د بله جامې نه سره اغوندي یو د بل د عورتو باندې په باک نه سره کوي اما انسان ته بیا دا شی مهم دی نو د شیطان اول حمله دا ده چې په انسان داسې عمل وکړي چې عورت ورباندې لڅي نو په دې دواړو هم داسې یو عمل ترسره کړي چې د جنت جامې ځینې توی شوې بیا دواړه الله جل جلاله د جنت څخه راکښته کړه آدم علیه السلام د هندوستان د سرهندیب سیمه چې ده سرهندیب مشهوره سیمه ده پر دې ځای راکښته حوا رضی الله عنها سعودي عربستان جده ښار پر دې باندې راکښته بیا په مځکه کې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها وګرځېدل ویې ژړل څومره یې وژړل روایاتو کې راځي چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها 200 کاله وژړل او 100 کاله دی یو بل ته نږدېکت نه دی کړی او 40 ورځې یې خوراک نه دی کړی کله چې مځکې ته راغلی آدم علیه السلام حیران پاته و چې څه ووایم رب خو راسه ناراضه سو که یوه خبره وکړم نور به راسه ناراضه سي الله جل جلاله کلمات یې ورته وښودلې ول دا کلمات یې وایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دا کلمات یې وایه اوس شیطان چې مخالفت وکړي هغه د دښمنۍ وکړي الله یې دښمن جوړ آدم علیه السلام چې مخالفت کړی دی آدم علیه السلام د دښمنۍ نه دی کړی بلکې آدم علیه السلام یا خطا اجتهادي خطا یا ایره وه قصدا دا کار د نه دی کړی اجتهادي خطا ته دا فکر نه کاوه چې دغه درخته زما سره ټولې منه دي دا فکر کاوه چې دا یوه درخته منه ده که دی داسې خبر وای چې دا ټولې درختې منې دي بیا یې خوراک نه کاوه ده د دښمنۍ د الله په شان کې د بې پروایي په وجه دا کار نه دی کړی نو د الله دښمني نسته ورسره یا یې ایره وه او شیطان خو د الله دښمن و د الله ورسره دښمني سوه د ده سره د الله محبت دی خو فقط په امتحان کې اچولی دی نو چې په امتحان کې اچولی دی دی مځکې ته راغلی چوپ پاته سو چې څه ووایم که یو خبره تر خولې راوباسم الله به نوره سزا راکړي چې تا ولې د مخالفت کړی دی نو الله خپله کلمات یې ور وښولې وایي داسې یې ور وښولې لکه یو پلار چې خپل ماشوم زوی ته یو شی ورښیي یو ماشوم چې غلطي وکړي پلار سزا ورکړي نو دی ژاړي اوس پلار یې غواړي چې نور یې ونه وي پلار غواړي چې نوره سزا ورنه کړي او د ماشوم هم نه پوهېږي چې د پلاره زه څنګه ځان خلاص کړم دغه دی ویي مې نو پلار یې ورته وایي چې ونیسه ووایه و بیا نه کوم ووایه هغه ماشوم وایي بیا نه کوم بیا نه کوم نو ځه وایي چې بیا نه کوې بله نه خلاص الله جل جلاله هم لکه د دې پلار چې د دې زوی سره محبت دی وایي هم د ده د ګټې دپاره او بیا کلمې هم ورښیي وایي دغسې ووایه باره کار نه در لرم رب عز وجل آدم علیه السلام ته همداسې کلمات یې ور وښولې ول دغسې کلمات یې ووایه الله به دې خلاص کړي هغه کلمات یې دا وي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ځینو تفاسیرو دا کلمات یې بدلې راخیستې لا اله الا انت سبحانك وبحمدك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك فارحمني انك انت خير الغافرين ورځای کې راځي تب علي انك انت التواب الرحيم داسې بدلې کلمات یې یا هغه کلمات یې دا کلمات آدم علیه السلام هم دا کلمات ویلې تر څو د الله امتحان خلاص آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها یې سره یو ځای کړل او بیا یې ورته وویل ونیسئ تاسو اوس په دې مځکه کې وګرځېږئ ستاسې به توالد او تناسل وسي شیطان
او تاسو به یو د بل سره دشمنان یاست. د الله عز وجل د لوري څخه به هدایت درته راسي. چا که دا هدایت عملي کړي هغه به کامیاب سي. چا چې مخالفت وکړي د هغه دپاره به سزا وي. هغه جنت چې تا په سترګو ولیدي هغه جنت به و نیکانو ته ورکول سي او بدانو ته به نه ورکول کېږي. اوس نو یوه خبره لا دا پاته ده چې آدم علیه السلام ګناه نه ده کړې. ګناه څه ته وایي؟ ګناه دې ته ویل کېږي چې یو ممنوعه عمل چې د سړي عقیده یي چې دا عمل ممنوع دی او په دې پوهي چې الله منع کړی قصدن هغه عمل ترسره کړي. پوهېږي هم، قصد یې هم وي، مجبور هم نه وي، یو عمل ترسره کړي دې ته ګناه وایي. او زموږ د څلورو واړو مذاهبو پر دې اتفاق دی چې تمام انبیا علیهم السلام د ګناهونو څخه معصوم دي، یعنی پاک. هیڅ پیغمبر ګناه نه ده کړې. دا چې آدم علیه السلام مخالفت کړی دی عصا آدمو، دا مخالفت قصدن نه دی، دا یا ایره ده یا د ده دا قصد نه دی چې دغه شی ممنوع دی. تا یې ویل چې دغسې به ممنوع وي، داسې به نه وي ممنوع. په خپل ګمان یوه لاره اختیاره کړل چې هغه د ګناه لار نه وه، هغه په حقیقت کې وه اجتهادي غلطي دې ته وایي. نو آدم علیه السلام هم د هر قسمه ګناه څخه پاک. او آدم علیه السلام دومره ژړلي، روایت کې راځي وایي که چیرې د ټولو انسانانو اوښکې سره راجمع سي نو د داود علیه السلام اوښکې به ورباندې زیاتې سي، او که د ټول بشریت اوښکې راجمع سي او د آدم علیه السلام د داود علیه السلام اوښکې هم ورسره جمع سي لا به د آدم علیه السلام اوښکې پر ډېرې سي. دومره ژړا یې الله ته کړې ده د الله د ویرې. راځو د دې آیتو ترجمې ته. فازله پس وشویول هما دوی دواړه الشیطانو شیطان راویستل را دوکه یې کړل عنها د دې جنت څخه فاخرجهما پس دوی دواړه یې راویستل مما د هغه ځای څخه کانا چې دوی وه فیه په هغه ځای کې وه وقلنا اهبطو او موږ ورته وویل کښته سئ بعضکم بعضې ستاسو به لبعض بعضو لره عدون دشمنان وي ولکم تاسې ته به فی الارض په مځکه کې مستقر ځای د قرار وي ومتاع د ژوند سامان به وي الی حین تر یو وخته پورې. بیا چې آدم علیه السلام په مځکه کې ژړل فتلقا آدمو پس وروښول آدم علیه السلام ته فتلقا زده کړه وکړه آدم علیه السلام من ربه د خپل رب څخه. فتلقا زده کړه وکړل آدم علیه السلام حاصل یې کړل آدم علیه السلام من ربه د خپل رب څخه کلمات څو کلمې فتاب علیه پس الله عز وجل پر ده باندې قبلول د توبې وکړل او ان بېشکه هو دغه الله چې دی التواب زیات توبه قبلونکی دی الرحیم زیات مهربانه دی. قلنا اهبطوا منها جميعا دی الله عز وجل فرمایي قلنا موږ ورته اهبطوا منها کښته سئ د دې جنت څخه جمیعا ټوله فاما یأتینکم پس یقینا راتګ به وکړي تاسو ته مني زما د لوري څخه هودن هدایت فمن تبع که چا تابعداري وکړل هدایه د هدایت زما. دا فاما کې اصلا دا فإن ما دی، دا ان شرطیت دی او ما زائد معنا فإن ما یأتینکم پس نو په دې شرط کرالی تاسو ته زما د طرفه څخه هدایت فمن تبع هدایه چا که تابعداري زما د هدایت وکړل فلا خوف بیر به نه وي علیهم پر دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمګین وي. او والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي کفر وکړي وکذبوا او نسبت ته درواغ وکړي بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې اولئک دغه کسان چې دي اصحاب النار دا د اور خاوندان دي دوزخیان دي هم دوی به فیها په دې اور کې خالدون همیشه پر همیشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.